کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلامونه ونکي هیلي زواک صاحب تاسو ته، درون قومي مشر باز صاحب ته، دوست ملګری انډیوال شهزاد صاحب ته، او د حریت رادیو ټول اوریدونکو ته په خپل رسنۍ باندې ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه ونکي وړاندې کوم. زواک صاحب دوه بوده دلته دي. زموږ د پښتو یو متل دی، وایي څه نیا پسته او ته شمشیر تیز. اول په دې شمشیر باندې خبرې وکړو، بیا نیا باندې خبرې وکړو. زواک صاحب محترم، دوی د ترهګر د پاکستان پر خاوره کې نه ګوري، دوی په بنو کې نه ګوري، دوی په وزیرو کې نه ګوري، دوی په بلوچ کې نه ګوري، دوی په پنجاب کې نه ګوري، دوی په سند کې نه ګوري، دوی د تر واک ولکې لاندې خاوره کې ترهګر او تروریست نه ګوري. چې کوم نوم دوی ورکړی دی، چې کوم نوم دوی ورکړی دی او دلته ټارګټ اګر کې دي توانوي هغه افراد او اشخاص. دا ستا تعریف پاکستان صدق کوي، هغه کې بیخي سره زباس نه کوم. ستا په تعریف کې مثبت دی که منفي دی، خو که بد دی دی که نه دی، هغه ستا تعریف ورکوه. مګر د چا پر عنوان لاندې چې ته دلته بریدونه کوې، د هغه مشران، د هغه کشران، د هغه همزولي، د هغه پارټنران ته پاکستان کې نه ګوري. دا پاکستان سره کم درځي. لکه فرض مثال، یو مثال دی، افغانستان کې ټرین کېږي، څه رقم در راوړي، پر کومه لار باندې درځي، پر کوم سرحد یا فرضي کرښه باندې در راوړي، پر کوم موټر کې بیا درځي، کوم هوټل کې شپه کوي، کوم کور کې اوسېږي، چا سره پر لار باندې ځي، دغه 5 میاشتې چې هلته اوسېږي، تا ته معلومات نه کېږي. او بیا چې هلته پیښه وشي په څو سکندو کې، په څو ساعتو کې بیا ته دا معلومات رغوي چې دا نفر د افغانستان څخه راغلی او له دې مخکې خبر نه وي. او دا 6 میاشتې چې تا سره پروت و، تا سره ډوډۍ خوړله، تا سره ګرځېدلو، سترګې دې پټې کړې وي. یعنې دنیا خو ډوډۍ خوري، بوز خو نه خوري چې پوه نه شي، منطقي کار ونه کړي، عقلي کار ونه کړي. دا دنیا خو اوس سترګې پرانیستې، دا خو هر څه ورته معلومېږي چې دغه سترګې پرانیستې وي. وکلن ماشوم په پکتیکا کې، په خوست کې، په کونړ کې دا څوم ځل دی چې شهیدېږي، او یو سپین سرې بوډۍ ترور هغه شهیدېږي، یو سپین ږیری پلار یا سپین ږیری نیکه شهیدېږي. دنیا ولې چوپ پاتې ده؟ دلته بیا درته راځم. لکه مخکې مې درته ویل چې شمشیر او دنیا کیسه ده. دغه شمشیر باندې باز کو بدنیا ته درته راځم. هغه دغه بود باندې دغه پاکستان د دغه ترهګر بریدونو مخنیونکي یا ترهګر سیستمونو پر پاکستان کې نصر ویني. یو بل لورته دغه ترهګر جوړ چا کړل، دغه ترهګر ته د ترهګریز بریدونو ټرنینګونه چا ورکړل، زمینه چا ورته مساعده ورکړل، ځای چا ورکړو، خوراک چا ورکړو، مالیه چا ورکړله، تر دغه حده پورې راورسول چا. دا دومره درد په سینه کې دغه ځوانانو کوم ځای نه شولو، دا پر ځان پورې د بمونو تړل او ستا الوزول، دغه درد له کوم ځای نه شولو. دوی ته دغه وسواس، دغه فکر له کوم ځای نه ورکړل شولو. دغه د پاکستان عیش و عشرت خواته غورځول او پر تا باندې منډه در وهل، تا وژل یا ځان در باندې شهیدول، دغه ذهنیت کوم ځای نه شولو. دا یو ذهنیت غواړي، دا یو سبب غواړي، دا یو دلیل غواړي. دا په دې نتیجې کې رامنځته کېږي زواک صاحب محترم چې پنجاب په ایالت کې حسن بازار زنده باد دی. د بازار حسن زبوازی و هیرا منډي، هغه ته حسن بازار دروي و هیرا منډي ورته مې دا بده خبر ده. اوس ورته د حسن بازار وای. د حسن بازار پنجاب کې زنده باد ده، خو پښتونخوا کې مسجد برباد ده. الته د ډم او دمدمتوب لپاره ټول زمینی اسباب وسل پر لار باندې اچول شوي دي، څوک ورته پورته هم نشي کتلی. خو پښتونخوا کې مفتی، عالم، انجینیر، ډاکټر، دا ټول وژل کېږي، هم اختطافي کې هم. دا ټوریست ځای وي، ستا پر وینا ټوریست ورته وایي، ته ترهګر ورته وایي. دا پرېکړه دی بس کا ترهګر نه زیږول کېږي. ته پوهېږې زواک صاحب محترم، همدغه پاکستان کې، دغه KPK کې، دغه مقبوضه پښتونخوا کې 200,000 یا 2 لکه افغانان یا پښتانه یا هلته انسانان د دغه صوبې ورک دي. میسنګ رپورټ ثبت راجستر د په مغتانو کې، یعنی د مړي ژوندي د رقم معلومات تر اوسه نشته. د مړو خو پرېږده چې لیست جدا ده، د اختطاف شو جدا ده، د بندیانو جدا ده، د وژل شو جدا ده. دا صرف رک 2 لکه دي. یو مورکۍ ډېر په ژړا او فریاد سره وایي چې زه د خپلو 2 ماشومانو فریاد، اجندرال نوم زما په خیر اقبال نومېږي، ویډیو کلیپ اوس په سوشل میډیا باندې شته،
مور ژاړي هغه ته منظور پښتین برنامه کې ژاړي په چادري کې ولاړه د چادري کې ژاړي ورته وایي چې ما د خپل 2 زامنو فریاد فلانکی افسر ته ورړلو جنرال ته ورړلو او ما ورته ویلې چې زما دغه 2 ماشومان مړ کړي دي تاسې پر څه باندې مړ کړل دا خو یو لس کلن دی بل 8 کلن دی په ما ته ډېر په خبر باندې دغه جنرال ویل چې زه نور راوځيږم دا به ترهګر نشي دا به تانه د څرمن راونو باسي دا پر دا باندې د خپل ځان و نشیندي دا ته خو به موږ ترهګر نشو ویلای دوی پر په تعریف باندې دا به نه ترهګر کیږي دا به تانه څرمن نه راو باسي چې پنجاب کې ټول زمینه برابر دي مګر پښتونخوا مقبوضه کې نشته دي د پنجاب ټول حقوق خوندې دي مګر د بلوچ نشته دي د پنجاب ټول حقوق خوندې دي مګر د کشمیر هغه د کندو بور یتیمان وګنا وردل کیږي او سند لګیا د خپل حقوق درڅخه غواړي او د بنگال نه خو د چرمنه وستره ځکه درڅخه جدا شولو بنگال چې جدا کېدلو پر میز باندې چا ورته ورکې غوستله وای را سره خو جدا خو شولې قرازي بني خمیری سره کېږدو بنگال مشان ورته ول څنګه بني خمیری او وای کوریا هم جلا شوله کوریا شمالي او کوریا جنوبي پاتې کېغوستلو جرمن هم جدا شولو وای جنوبي جرمن یو نو هغه ورته ویل راځي کته جلا کېږي هم شرقي پاکستان او غربي پاکستان ور باندې کېدا د بنگال مشران ورته ویل د پاکستان له نوم څخه دومره نفرت کومه لکه د شیطان له نوم څخه نفرت کومه د دغه نوم څخه د خلاصون لپاره مونږ بغاوت وکړلو مونږ شهیدان ورکړل مونږ ځانونه وسوځول مونږ ځانونه مړ کړل بیا راځي هغه نو پر ما باندې کړي ډېر منکم ځواک محترم دغه بل موضوع بیا بل قطعا نه ځواک صاحب دا زه په رغم د جملاتو باندې راته کوم نه دا د پرون نه دا د تیر یافتې او تیر کالونو قصه ده دا د هغه قصه ده دغه مشران ته بیا یادېږي چې کله پاکستان د اسرائیلو سره فوزونه ولېږل او د فلسطین په ځپلو کې ورسره مرستې کولې اوایلو کې که بیا دا ثبوتونه شواهد شته دي تاریخونه د سرچ کې انټرنیټ کې سرچ کې وایي کې اوس خو چټ جی پی ټي دنیا د چټ جی پی ټي ته ورکې چې په کالونو کې چا سره مسته کوله ځل زره مسلمانان وزل سوي دي پاکستان د فوز لخوا او که بیا هغوی نه پیادېږي چا سره ګوګل نه وي بیا د نن ورځ خبره واوري 2000 سرتیري د فوج د پنجاب فوج اسرائیل ته ولېږل چې تر څو غزه ورته تسلیم کړي د ټرمپ د صلح بورډ کې اشتراک پر دې معنا وو چې د ټرمپ سره موږ ولاړ یو دا چې اوس ایران باندې بریدونه په دومره لوی لاس باندې کوي د دې تر شاته هم د ایران لاس دی د پاکستان لاس دی ځکه که پاکستان په دې خطې کې د مسلمانانو ترمنځ تفرقه نه وای اچولې د مسلمانانو پر ایواد باندې د کفارو ایواد دومره لویه عمله نشله کولی ځواک صاحب د مسلمانانو تر خپل لاندې خاوره حدود نه لري پاسپورت نه لري ویزا نه لري تذکره نه لري پښتنه نه لري رنگ نه لري ذوق او شوق نه لري مسلمان شرق کې د غرب کې د شمال کې د جنوب کې د یو مسلمان د خو خاوره ټول یو ده مګر د همدغه ګاونډي لخوا ته وګوره په دې خطې کې تر ټولو زیاته بې اتفاقي نه سبا راځي شوی ورور ته دروله په دوه خو باندې وژلو لپاره د مړ کولو لپاره امدا اوس د امدغه ازغن تار نه دا وګوره ځاځی هم دي منګل هم دي شینوار هم دي توري هم دي قومونه سره جلا کړل یو پر دښمنۍ سره کېنول پر څه باندې دلته چې منځني اسیا کې یا پر ایران نه تاجکستان یا پر دغه خطې کې جګړه ادنا ترین برید هم چې د امریکا له خوا نه د ذهنیتونو د پاشلو لپاره الته غلام بن غلام راجک شي د ذهنیتونو پاشلو لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړي بلې خواته پاکستان د خپل ناکامۍ د پټولو لپاره د افغانستان سره جګړه پیل کوي تر څو د پاکستان داخلي هغه مشکلات ملي بڼه غوره کړي او خلک داخلي مشکلات غور نه کړي دغه د خیبر نیوز ریپورت ده ځواک صاحب دغه د خیبر نیوز ریپورت د 13 شپې ریپورت دی هغه وایي چې 40 ارب ډالر خساره د پاکستان تجارتي خساره د تاریخ د ټولو خطرناک حد ته رسیدلې ده دا د دوی خپل خبره د تجارتي خساره د تاریخ لوړې سطح ته رسیدلې ده یو لس میاشتو کې تجارتي خساره 40 ارب 15 کروڑ ډالر ریکارډ کړل شوی ده روان مالی کال کې د 13 کال په نسبت برآمداتو کې 1.2% اضافه شوی ده دا د خیبر نیوز افیشل رسمي ریپورت ده چې د سند چې ز شایعات غوم یا ورته متر کو چې دا ثبوت نشته شواهد نشته
د تاریخ تر آخري حد ته خساره رسېدل د پاکستان، هم تجارتي، هم اقتصادي او هم سیاسي. دوی به نه کوي. یو کمزور هیواد په دې خطې کې پیدا کاغ افغانستان کمزور هیواد دی. 15 کال کې د افغانستان کې داسې نظام راغلی چې د اتفاق او اتحاد خبرې کوي. هغې نه مخکې افغانستان پر څه وازوال باندې و. افغانستان داسې افغانستان نه و ځواک صاحب. افغانستان امیر کروړ و، افغانستان احمد شاه ابدالي و، افغانستان میرویس نیکه و، افغانستان وزیر محمد اکبر خان و. خو په داسې کلونو کې تاریخ افغانستان څخه د نیابتي جګړو میدان جوړ کړل چې اوس پاکستان ور باندې حمله کوي، کله کله تاجکستان ور باندې خبره وکړي، کله کله ایران ور باندې خبره وکړي. ولې موږ د نیابتي ډلو دغه سیاسونو چې د افغانستان وتلي اوسه پورې لا ملاتړ کوي، تر اوسه پورې پنجاب ته د خپل ورور خطاب کوي؟ همدلته زموږ ناکامي ده که نه ځواک صاحب. سر مې لکه مخکې اشاره ورته وکړه چې څه شمشیر تیز و څه نیاپسته وه. مونږ نه یو ځواک صاحب. مونږ خپل اصلیت او خپل شناخت مو هېر کړی ده چې زه افغان یم او زه افغان خپل دشمن او دوست مې هېر کړی دی. ما پاکستان ته تر هغه حده پورې غلامي وکړه، الکبکوش غلامي مې ورته وکړله چې دغه افغانستان ټانګونه مې ورته ورکړل. بیرته ما ټانګونه پر ما باندې استعمال شول. ما تر هغه حده پورې پاکستان ته الکبکوش غلامي وکړله چې د پر وینا باندې دلته تقریبا اتیارې معارک دلته مې ورودې کړلې. پاکستان د بیا د خپل د ناکامۍ بیا د خپل جیبونو ډکولو لپاره له طالبانو څخه هم دا توقع وه چې د مجاهدینو د تیرو مجاهدینو په څیر د 1980 او 50 او ګټه ترې واخلي، استفاده ترې وکړي. هغسې استفاده ترې وکړي، ورته ووایي چې دغه F4 او M4 او دغه تیارې او دغه اموې او دا شیان راوړې موږ ته سره مرسته کړې ده. مګر طالب هم طالب و. ملا برادر غني خبر تاوانه ورته ووایي چې موږ محاسبې هم لرو او حافظې هم لرو. بله. د نر بچیانو سر کې اوس ورته اوبه ورکړه دی. زارې ورته کوي چې لار درته خلاص کړي، نه درته خلاصوم. او دغه اخیستل شوي شاته قدمونه دغه فیسبوکو کې، دغه ټویټرو کې، دغه ټیک ټاکو کې دغه ګرم ځوانان څه وي، دغه صرف کمنټو ته چې ناست وي، دا یې په وړو قدمونو کې سره ځي وي. مګر هر کله چې شیر شاته قدم وهي او څو قدمه شاته ځي، دا په دې معنا ده چې وډار شو. هغه دا په دې معنا ده چې یو قوي حملې ته ځان برابروي چې حمله در باندې وکړي. ایران امریکا ته 45 کال انتظار دغه ورځې وکړ تر څو ځان ورسره انډول کړي او حمله ور باندې وکړي. هغه وختونه کې حمله ایران ور باندې کړې وه، ژوبل کېدلو. موږ هم پاکستان ته پر دغه لیول باندې پالیسیګانې هم جوړوو، سیاستونه هم جوړوو او ورته منتظر هم یو چې پر داسې لیول باندې جواب ورته وکړو چې زیان زما ډېر نه وي، د هغوی زیان ډېر. مننه کومه ځواک صاحب. له کومې سوړې چې څو ځلې چې چل شوي یو، اول د هغه سوړې بندول مو ته ضروري لازمي ده چې هغه دلته د دوو افغانانو ورونو ترمنځ نفاق، بې اتفاقي، یو بل وهل، یو بل وژنه د ذهني یا د فکري جګړې د مکتبونو له کبله رایج شوې ده چې یو ورور ته د بل ورور وژل داسې دي لکه مچ چې مړ کړي پر څه باندې چې د کفر ټاپه او د ملامت و سلامت تر عنوان لاندې په دې څو 40 څو 50 کلونو کې افغان ته پر دغه نام باندې تقسیم شول. اوس الحمدلله ځواک صاحب دغه بلوغت تر سره رسېدلي یو چې یو بل سره ومنو، یو بل ته قناعت هم ورسره، یو بل سره کینو، جرګې وکړو، مرکې وکړو، د ټوپک پر ځای باندې خبره پر خبرو باندې خلاصه کړو، پر یو باندې ناقصو ټاپو یو بل باندې کمی او کاستی یو بل کم راوستلو پر ځای باندې راځي یو بل ته اوږه شو، یو بل اوچت کړو. دغه شی بیا د پاکستان نه خوښوي. پاکستان غواړي چې یو کمزور، ضعیف، یو بل سره دشمن، د تعلیم او تحصیل څخه لرې افغان وي او هغه افغان پر دغه محور باندې ولوبېږي چې زه ورته یم چړنګ کړنګ کړي، چې ورته یم جوړ کړي، چې ورته یم چپ طرف ته چپ، چې ورته یم ښي طرف ته ښي طرف ته. یعنې غلام ابري غلام زنځیر زما پر غاړه کې وي. د دغه غلامۍ څخه راوځو. لکه تقریبا تاسو ولیدل هغه ځلې هم اسلامي امارت چې تحریک طالبان په صفت باندې د دوی ټول لمنې ورجم کړلې چې د ذهنیتونو پر ویشلو باندې لګیا وو چې خلکو ته ویل چې تاجک د ازبک دښمن دی، ازبک د هزاره دښمن دی او دا درې وار د پښتون دښمن دی، پښتون درې وار دښمن دی، او ورته ویل چې زه بادار یم او زما تر ساته ودرېږئ کنه دا خلک مو سره وژني. او پر دغه لیول باندې اطمینان هم ورکړو، باور هم ورکړو، کابل څخه یې ادیره هم جوړه کړله. بیا هم دغه مولوي صاحب ملا محمد عمر الله جنتونه ورکړي
پګړۍ پر سر کړلو ټوپک راواغېستلو وایي روسیې سره جګړه نه بلکې دوی سره جګړه هم فرض ده. همدغه تقریبا تر کلاب ورتېر کړل. همدغسې اتفاق و اتحاد بیا غواړو ځواک صاحب محترم چې د تاجیکو د ازبکو د هزارو د کمونیستو د خلکي پر دغه عنوانو باندې افغان باید ونه پاشل شي کمزوری نه کړل شي. یو سنګر وي یا واحد دریز وي یا واحد خبره وي او د دشمن او د دوست یو واحد تعریف. بله سلامت. واقعیت ده حقیقت ده. ما خو بارها سره ویلي دي بیا تکرار نه وایم. ټول هغه افراد و اشخاص دغه ستاسو تریبیون دا زما غږ واوري. جنگ ختم نه ده، جنگ ولاړ ده. د جنگ نوع بدله شوې ده، د جنگ شکل بدل شوی ده، جنگ جریان لري. دغه ټوپک کې غوستل او قرار چوکۍ کې نستل چې نه جنگ خلاص شولو دا ناپوهي ده. جنگ شکل بدل شولو، جنگ جریان لري، جنگ دسیسې جریان لري. پر دغه ای آی باندې مصنوعي ځیرکتیا باندې جوړ شوي تصویرونه د همدغې بغارې وهي چې نه دسیسه پر لار باندې شتون لري. دشمن په سرحد کې ناست ده، سنګر کې ناست ده او د داسې پروګرام پر لټه کې ده چې صرف ځان ته جیزګر پیدا کړي، تمویلګر پیدا کړي او مالی سپورټ پیدا کړي او بیا پر افغانستان باندې B-51 یا B-52 تیارو پر شاخو باندې کین افغانستان ته راشي. فکر کوئ چې پاکستان سره نور په ډیپلوماټیکه ژبه نورې خبرې هم باید وشي که نه ډیپلوماټیکه ژبه باید نور له منځه ولاړه شي؟ ډیپلوماټیک اړیکې ته به هم ادامه ورکوو، غیر ډیپلوماټیک اړیکې ته به هم ادامه ورکوو. اورمچین ته به هم سره ځو، ترکیې ته به هم سره ځو. هر هیواد ته چې تګ وي چې زما د صلح خبره کیږي زه ورسره ځمه، ځکه چې زه افغان له جنګ ستړی یم، له جنګ بیزار یم، جنګ نه غواړم، نه کورنۍ جنګ غواړم او نه نړیوالو سره جنګ غواړم. خو یو خبره دا هم ده ځواک صاحب محترم، جنګ نه که ستړی یم خو بیزاره ترې نه یم. که ټوپک مې ایښی دی هلته ناست یم، یو څو دقیقې د شمېرې د قرار مې کړي خو جنګ مې هېر شوی هم نه دی. نړۍ او نړیوال ته هم دا وایو چې دغه څو نفر درغلي کې در چوپې کې در سره کېنوي، افغان بیا مه مجبوره وه چې بیا ټوپک ته لاس کړي بیا در پسې منډې کړي بیا هم تر اسمانه در سره تېر کړي. خو ځواک صاحب محترم یو اخیر خبره کوم، زما افغان دی پاکستانی دی که د ځمکې پر سر هر څوک دی عذر ورته کوو، سوال ورته کوو، پوښتنه ترې کوو چې جنګ نور د افغان کور ته مه راوړئ. دغه افغان هم لکه د ځمکې پر سر نوره ملتونه قومونه بشر حق لري د ژوندانه، حق لري د خوشحالي، حق لري د غم، هم حق لري د غم خوشحالي او ښادۍ کې د اشتراک کولو. نور بس ده ځواک صاحب، نور بس ده، نور په هیڅ نوع پر هیڅ مضمون پر هیڅ دلیل باندې جنګ نه غواړو، نه د جنګ لارې غواړو. باسه محترم